نن راته یو کس یو بیان راولېږو د یو مولوي صاحب چې ډېر مشهور مولا تېر شوی دی مړلی نو چا ورته ټلیفون کړی دی چې پېښور ته تللی وم او هلته مې پېښور ته تللی وم او هلته یو جومات کې مې لمونځ کوو هغه جومات کې خلکو د رکوع سره رکوع نه چې راپاڅېدې کې اشارې وی کولې رفع الیدین یادول نو هغوی ما له دعوت راکړو اوس دا ګوره ګټ علیم دی یعنی څوک دی او اشارې کولې او بیا ما ته خلکو ووایي چې څه م دا کوه نو ما ورته دا ووایي دا اوس دی د مولوي صاحب ته ووایي ما ورته دا ووایي چې دې قصو نه خو موږ نه یو خبر چې دا شتي او که نه شتي د دې نه موږ نه یو خبر او زموږ په 400 کې خو نه کېږي دا رفع الیدین زموږ په 400 کې نه کېږي نو چې دا خبره به زما څنګه او په دې ما پوه که هغه ورته وایي ګوره لنډ وي دا د دغه خلکو مذهب جدا دی او تا ورته ښه صحیح خبره کړې ده چې 400 کې نشته یعنی رفع الیدین ولې نشته 400 کې نشته دلیل ته وګوره یعنی معیار چې دا کار شتي که نشتي دا به کوم ځای ګورې 400 ته ځکه هلته څه کېدو به صحیح او که هلته نه کېدو به غلط حیران به شي یعنې زه چې دا علما الله له به څه جواب ورکوي مونږ چې والله دې بیان ته کینو د هغې نه مخکې دا بس خبرې د بیانولو نه خو د ضرورت راشي یا فایده پکې دا دعا او دا سوال کو الله ته چې الله د خولې نه هغه څه ونه باسي چې هغه د شریعت خلاف وي او دا وایم زه په خپله دعا کې لازم یا الله که چېرته زما د لاسه داسې وخت راشي چې زما د لاسه خلکو ته فتنه جوړیږي او د خلکو دین ګډوډ کېږي نو یا الله په حقه ورځ مې د دنیا نه واخلې ځکه چې که زه چېرته د دنیا نه داسې لاړ شم بغیر د دغه بوج اخیستو نه نو دا زما دپاره غوره ده د دې نه چې زه الله ته مخامخ شم او الله ماته تپوس وکړي چې تا خلکو ته یو خبره بیان کړې وه بیا دې په ما راتپلې وه یا دې په پیغمبر تپلې وه دا ولې زه به د هغې څه جواب ورکړو اوس یو عامي ته ته دا وایې چې تا دا خبره ورته صحیح کړې ده چې 400 کې نشته نه ته د عامي پوه که چې ولې د رفع الیدین نشتي که ته دا ثابتول غواړې چې نشته نو خو صحیح خو ورته ثابته کړې که نه چې نشته د الله نه یره پکار ده اوس دا مولوي صاحب چې دا حدیث بیان کړی بس به منبر بیان کړی او ته خبر خو دې نه دی او دا د نن سبا اکثر مقررینو حال دی بلکې بعض د سلفیانو کې مو اوس داسې دا نوي نوي هلکان چې را پیدا شوي دي او دا نوی نوی شوق او جذبې دوم د حدیث تحقیق محقیق ورته نه معلوم خو بس بیانوي چې بس بیان چلیږي نو دې کې ډېر احتیاط پکار دی ډېر احتیاط پکار دی په الله باندې دروغ جوړول په پیغمبر باندې دروغ جوړول د حدیث څه وړه خبره نه لکه ته چې په عام چا باندې دروغ جوړې